अस्सलाम वालेकुम। نن سه یم ورځدو چې د کیم کسون واتساپ استعمالي د واتساپ د نوې پالیسي نه پریشان دي ځکه چې 8 فروری نه بعد واتساپ چې کیمه پالیسي دو د اس موجوده دغه بدلای او نوې پالیسي هغه جاری کړي دغه د پورا وقتن فوقتن واتساپ چې کیم دا هغه خلک ته آپشن اور کوي چې ته اپګریډ کا خپل واتساپ نوې ورژن ته وړاوه کیمه ملګری ته چې پته نه دو هغه ته میږ دغه اطلاع ورکي چې واتساپ چونکه دغه اس فیسبوک خوسته ده فیسبوک چې کیمه کمپنی دو هغه دا خوسته ده په پیسې باندې اس دی دغه منصوبه دو چې د تو سمره معلومات دي دغه غوند د واتساپ په ذریعہ باندې فیسبوک کمپنی تدریمی کی موبایل ته استعمالوي تو مثال په واتساپ باندې څه شای لږه تو آی پی ایڈریس لکه کیم زوی شي ته یې مثال باندې شي پېښور شي کراچي شي دوبای شي دا هر څه معلومات چې کیم دي دا غوي د واتساپ په ذریعہ باندې دا فیسبوک تدریمی او هغه مارکیټینګ د پر استعمالي بل څه شي د پر استعمالي دا غوي ورسته کتل شي نو دغه وجنه خلک ډېر پریشان دي او تاسو غونډه ملګری ته مې دا درخواسته د سکرین باندې تاسو ته کیم چې د مو تصویر درکړه دا یا تاسو ایکسپټ کایې ما څنګه چې ډېر خلک تنقید پکایي نو 8 فروری نه دی دغه نوې پالیسي شری کای 8 فروری نه بعد کچېره به نه کېدله مثال به هو اکاونټ ډیلیټ کېږي کبه چا نه استعمالو یا او کبه استعمالو یا هغه د خلک خپل مرزي دو خو کېدای شي په دنه مخ دی دا پالیسي بدله کی نو غونډه ملګری نه مې دا گزارش تا چې 8 فروری نه مخ شه دا ایکسپټ کوي همیشه خلک خو چې دا څه څه یو ډاونلوډ کوي دا به ډایرکټ نیکست دا وایي او پړاو کوي نه چې سو یي کچېره تو سه چې د کله دای ته آپشن درکایا او پړاو یې کیا د کیم لیکل چې دی اغه نه دا پته لګی چې دی د پالیسي دا مقصد دا مستو سره اجازه توړي د الله پامان